شروع کوم په نامه الله چې ډېر بخښونکی مهربان ذات دی. السلام علیکم. قدرمنو کتونکو د خیبر ولس په شیشه باندې پروګرام دی د وطن رنګونه. زه یم ستاسو میزبان نورالامین افریدی. قدرمنو کتونکو دا وخت زه موجود یم ضلع خیبر لنډ کوتل سلطان خیلو کې. قدرمنو لکه څنګه ستاسو ته پته و چې مونږ خیبر ولس چینل دا ویژن وي چې مونږ د پښتنو په ټریډیشن باندې په کلچر باندې لږ څه دومره کار وکړو چې دغو ماشومانو ته دغو ځوانانو ته پته ولګي چې پښتانه یو کوم قسم تاریخ لري. نو دغې په لړ کې مونږ راغلي یو د سلطان خیلو سیمې ته. د ما خپل ماشومان راټول کړي او ماشومانو له ما جیتو جوړه کړه او ماشومانو ته مې ویل چې نن به مونږ جیتو کوو. د ماشومانو سره لګیا وو ټوکې ټکرې یې کولې. د ماشومان ډېر په جیتو نه ډېر خوند او مزې اخلي. لګیا یې تاسو به وینو چې ماشومان یې ولاړې دي او باقاعده جیتو نه خوند او مزې اخلي. قدرمنو کتونکو تاسو سره یې هم شریکوو. ما سره پاتې شو. Mosidra Namadu o Zapapel Kloski o Garakam Sabake. Ar música Jitukum Nadi Juandrake. Noma Shomaila do Papel Kloski. Monoma امرینو زه په پوره کلوس کې سبق یم. دا جیتو پښتانو ماشومانو یو ښکلی ګیم دی. دا جیتو کې ماشومان 3 قسمه اوټېږي. ګوټ چې په لیکه اول لوسی اوټ شو. دویم نمبر دغسې اوټېږي په لیکه پخه کې. دریم نمبر پکې داسې اوټېږي چې جیتو نه ګوټ په غار وځي. جې کتونکو ویډیو به ستاسو کتلی وي او هیله لرم چې ستاسو به ترې ډېر خوند او مزې اخیستې وي. یقینا چې دا مونږ کوشش کوو لګیا یو چې د پښتنو کوم ثقافتي که په کلچر کې رادرومي که په د دو په هسټاریکل داسې ځایونه وي چې هغه مونږ راواخلو تاسو ته مونږ وښو. دا خبره تاسو ته که پته وي کله نه چې دا ډیجیټل میډیا راغله نو د الکترونیک میډیا راغله نو دا ماشومانو هغه مونږ پښتنو هغه ګیمونه بالکل پرېښي. مختلف قسم کې خلک موبایلو کې مشغول دي او تاسو ته پته هم ده چې دا موبایل زیات استعمال د دماغو یو تبعیه سبب هم ګرځېږي. نو مونږ له پکار دي چې مونږ خپل ماشومان چې داسې ګیمونو کې مونږ انګیج کړو چې هغه ذهني توازن یې هم ورسره ټیک شي او کوشش کوو چې نور داسې ښکلي ښکلي ګیمونه د پښتنو چې مخکې پخوا به شول او هغه چونکې نشته دی په دغه وخت باندې مونږ کوشش کوو چې هغه ګیمونه هغه د پښتنو رسم و رواج راوچت کړو چې یو ځل بیا دغو خلکو ته وښیو چې پښتنو دغه ګیمونه کړل او دې ته ما دا ټول ماشومان راټول کړو دغو ته مې جیتو جوړه کړه او جیتو باندې لګیا وو. دو اکثر له ده لګیا وو دغه نه مخکې دغو د ګیمونه کړل خو نن چې ما
مواد وکتل یقینا چې ماشومان ډېر خوند او مزې ته واخیستې. څه داسې خبرې وي چې هغه مونږ کوشش وکړو چې مونږ تاسو سره شریکې کړو، خو هغه ماشومان داسې دي چې د کیمرې ته په فرسټ ټایم ودرېدل نو ګڼې دی ډېر نه شول. نو امید ده چې تاسو به ترې ډېر خوند او مزې اخیستي. تاسو اوس ماله راکړو اجازت سره د ټولو ماشومانو سره انشاءالله چې مخ په وړاندې به په بل پروګرام کې تاسو سره یو ځل بیا مخاطب کېږم. هر چېرته چې مو د خپل ځان ډېر خیال ساتو. د الله په امان.